بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو او پښتنو ته سلامونه. هیله لرو چې تاسو به جوړ او روغ یاست. ملګرو، لکه څنګه چې مخکې موږ پروګرام کړی وو د ارمان شهید پر مبارزه او پر ژوند باندې، دا زموږ دویم پروګرام دی په کوټه کې. نن د موږ سره میلمه دی ایډوکیټ برخوردار خان اسکزی چې یو د قانون د شعبې سره تعلق لري. نن زموږ موضوع ده چې حقوق څه ته وایي او بیا په پاکستان کې زموږ څه حقوق دي او د نړۍ په قانون کې، د دنیا په قانون کې، د UN په قانون کې زموږ څه حقوق دي. نو نن به موږ پر دې باندې تاسو سره خپلې د برخوردار اسکزي مرکه در سره شیرو. نو هیله لرو چې تاسو به زموږ سره تر پایه اوسئ او ملګرو ته خواست کوو چې دا ویډیو در سره شیر کړي. برخوردار خان تاسو ته ښه راغلاست وایو په پروګرام کې. جوړ په خیر خان تاسو کور مده. برخوردار خان، موږ د لې د خبرې د موږ ځوانان یا پښتانه ډیر اورو چې زموږ حقوق دي په پاکستان کې او بیا زموږ بشري حقوق دي، انساني حقوق دي. زموږ د حقوق اول خو په دې باندې موږ ته سره خلاص کړي چې د حقوق څه ته وایي، بیا د انساني حقوق یا موږ بشري حقوق ورته وایو، دا څه ته وایي. خان تاسو کور ودان چې تاسو رالاست او واقعي هم چې ډیر مهمه موضوع تاسو وخت پښتړی دی. نن سبا یوشتمه صدۍ د انسانانو او د انساني ټولنیزو د ازادۍ د حق او د پرمختګ صدۍ ده. په دا رنګه وخت کې دا مجلس ډیر مهمه دی چې آیا انسان ځان ته کوم هغه استحقاق، کوم هغه حق ځان ته خوښ کړی دی او ځان ته د قانون په ملاتړ د قانون د لارې د ځان لپاره منلی دی. نو اول خو راسو موږ و دې خبرې ته چې حق څه ته وایي. حق هغسې یو ماده ده، هغسې یو شی دی چې انسان د ډیرو ستونزو، د ډیرو جنګو، د ډیرو وینو بعد، د ډیرو خبرو بعد په دې نتیجه ورسېدی چې یاره انسانان ځینې څه داسې استحقاق لري، ځینې څه داسې حقوق لري چې د هغې باید چې د قانون د لارې، د کاغذ د لارې او د ټولنیز مجلسو د لارې د هغې پام وشي، د هغې ملاتړ وشي او د هغې پرمختګ کولو دپاره، د انساني ټولنیز د پرمختګ کولو دپاره یو دوه انسانان دونې سره خبرې کم از کم چې یاره د دې انسان سره په تعلق کې زما کم داسې یو فرض دی هغه جوړیږي او پر دا بل انسان باندې زما کم داسې یو حق دی چې هغه به دی خامخا پر ځای کوي. بشري حقوق په دا معنا د دې خبرې یو ګام پر مخ تګ دی. حق تا ته مذهب هم درکړی، تا ته د خدایي آسماني صحیفو د لارې هم ښکاره شوی چې بابا ستا په ژوند به څوک کار نه لري، ستا په کور به څوک بې درکه نه درننوځي، ستا و ځان ته، ستا و کاروبار ته، ستا و کور ته به څوک تکلیف نه دررسوي. د دې مذهبي صحیفو، د آسماني صحیفو سبا د بیا انسان په خپله چې په ټولنیز ژوند کې دی و کوم شیانو سره مخامخ سو، د کوم ستونزو سره مخامخ سو، نو دی په خپله ناسته، په خپله مجلس، په خپلو خبرو و دې ځای ته ورسېده چې دا به موږ یو ګام نور پر مخ بیایو. د انسان او د انسان په مقابله کې، د انسان او د انسان په تعلق کې به موږ یو دغسې ماحول جوړوو چې هغه به دا د کوم خدایي حقونه چې موږ ته راکول شوي دي دا به یو ګام نور پر مخ شي. دا به د انساني معاشرې، دا به د انساني ټولنیز او دا به د انساني د ګډ ژوند درمیان دغسې یو څو اصول وي، دغسې یو څو په دې معنا پوینټونه به وي یا به دغسې یو څو خبرې وي چې پر دې باندې به دوه انسانان متفقه وي. او بیا فرض یې که دغسې حالات جوړ دي نن په دنیا کې چې په یوه ملک کې، په یوه جهاز کې ته ناست دی، پر یوه څنګ د هندو ناست دی، پر بل څنګ د عیسایي ناست دی، شاته د یهودی ناست دی، مخ ته د تور ناست دی، څنګ ته د بلې پیړۍ د بل دغه چې ګس سره نعوذ بالله خدای نه مني مختلف قسم انسانان سره ناست چې دا 5-8 انسانان چې نه په رنګ سره ګډ دي، نه په ژبه سره ګډ دي، نه په مذهب سره ګډ دي، دا به یو د بل سره څنګه گزاره کوي؟ نو پر دغه باندې انسان و دې نتیجه ته ورسېدی چې بشري حقوق به موږ باقاعده په کاغذ لیکلي، که دا د دوه انسانانو درمیان ځي، که دا د انسان او د ریاست درمیان ځي، او که دا په دې معنا په نړیواله دنیا کې چې دوه انسانان یا 3 انسانان یا 10 انسانان څنګه گزاره سره کوي، نو دا به باقاعده په کاغذ لیکلي او د قانون د لارې به د دې حفاظت کیږي، په دې به څوک کار نه لري او دا به څوک
دغسې نه ګڼي چې یاره که زه د چا ځان ته تاوان ورسوم، د چا ژبې ته په سپکه وګورم، د چا مذهب ته، د چا رنګ ته. نو دغه هغه بشري حقوق دي چې انسانانو خپل ځان ته د ګزارې دپاره په خپل آفس کې ځان ته منلي. بیا په دې کې هغه قانوني اړخونه بیا څه پیچیده دي. مختلف فلسفیانو، مختلف خلکو، مختلف قانوندانانو پر دې باندې، سیاسیانو پر دې باندې ډېر مختلف تشریح کړې ده، نظریې لري، بیا په هغې خپلو نظریو مختلفه تشریح کړي. د هر قانون بنیادي اساس چې دی هغه د انسان حق دی. هغه انګریزي کې وایي man is the measure of everything. انسان هغه تله ده چې ته به هر قانون، هر کاغذ، هر آیین هغه د انسان په تله به ته تلي. دا انسان دپاره جوړیږي او د انسان د اسانۍ دپاره یا د انسان د پرمختګ دپاره جوړیږي. اوس نو که موږ دا ووایو چې هر قانون اساس حق دی، نو بیا یو داسې قانون چې هغه فرض یې کړه د خلکو ټولنیز ته، د خلکو شریک ژوند ته نه وي، مفاد کې نه وي، نو بیا هغه سیاسیان چې کوم د سیول رایټس دغه یې کړي دي، تحریکونه یې چلولي دي، لکه مارټن لوتر کینګ په امریکا کې، لکه ګاندیجي په ساوت افریقا کې، بیا په انډیا کې، هغه خو در دې انده وایي چې سیول ډیسوبیډینس هم د انسان حق دی. یعنې سیول نافرماني چې ورته وایي دا هم د انسان حق دی. ولې چې په یو خاص دایره کې د قانونو د آیین، حالانکه په هغه ځایو کې قانون وو، دا زموږ اوس قانون چې کوم دی دا د انګریز قانون دی، او دا د انډیا کې چې کوم ټایم ګاندیجي د خپل تحریک چلاوه د هغه قانون ده کوم چې موږ اوس په مخ اخیست. یا په دې معنا چې اوس په پاکستان کې د بشري حقوقو کوم تحریکونه روان دي، بیا د پښتنو کوم تحریکونه روان دي، یا بیا چې په دا معنا باچا خان او خانشید کوم تحریک وچلاوه د انساني بشري حقوقو، چې د ووټ حق یې راوړه، د پریس حق یې راوړه، د په دې معنا د حبس بیجا یا د دغه، او د دې په نتیجه کې دوی په خپل د ډېر بیکاره ریاستي زور پر ځان یوړل. 22 کاله 24 کاله جیلونه، په هغه کې به دا دفعې داسې دغه دفعې وي چې یاره ته نو ریډیو انډیا ولیاړه، ته نو په فلاني ځای کې قدر ولیاوست، تا چې په فلاني ځای کې جلسه کول تا دا ولي وویل. هغه داسې خبرې وې چې انګریز په دا معنا ځان ده. بیا چې پاکستان جوړ شو، د پاکستان په قانون کې هغه ګرد حقوق په دا لیکلي کتاب کې وو، خو دوی بیا په مختلفو طریقو، په مختلفو دغه داسې ظهیر کړل، داسې بېتن کړل چې دوی د دې مجلس قدرتي حق دی د انسان، ستا د ژوند، انسان د لویه ساله پر دا متفقه دی، د حضرت اعظم بابا د وختو انسان پر دا متفقه دی چې یو انسان به و بل انسان و ژوند ته خطر نه جوړېږي، یو انسان به د بل انسان و مال ته خطر نه جوړېږي. بیا دغسې راځي په دویم دغه کې قانوني حقونه دي. قانوني حقونه هغه دي چې ته د یو ملک سره په یو عمراني ممایده وتړل سي، چې هغه تعین ومویلی سي، هغه یو بل داسې سوشل کانټریکټ دغه استعمالوي چې ته د یو ملک سره په هغې وتړل سي، نو هغه اټومیټیکل تا ته هغه حقوق حاصل سي چې کوم د هغه ملک په دغه عمراني معاهده کې لیکلي یا یې په آیین کې د هغې تحفظ شوی، هغه تا ته اټومیټیک حاصل سي. یعنې دا حق، دا ستا حق دی چې ته حق ولرې. که ته د یو ملک په 4 کنجانو کې اوسېږې، دا ستا حق دی، دا حق دی چې ته یو حق ولرې. اوس که ته فرض کړه پاکستان مثال موږ راکړو، که ته په پاکستان کې اوسېږې، تا د پاکستان آیین پر ځان منلی دی، نو دا ستا حق دی چې ته په دې ملک کې د ووټ حق ولرې، دا ستا حق دی چې په دې ملک کې ته د ژوند حق ولرې، دا ستا حق دی چې په دې ملک کې ته د خپلې خبرې کول حق ولرې، د خپل کلتور، د خپلې ژبې، هغه چې ورته وایي. نو دا حقوق هغه حقوق دي چې ته د یو ملک سره په عمراني معاهده کې وتړل سي، هغه تا ته اټومیټیک حاصل سي، او دا پر موږ څوک احسان نه کوي، دا موږ چاته په خیرات کې چا موږ ته نه دي راکړي، دا باقاعده د یو دوو انټیټیز ورته وایه، داسې د یو دوو وجودو درمیان یو فیصله ده. زه ځینې شیان و ریاست ته تسلیموم، ریاست و قانون ته زه غاړه ایږدم،
د ریاست حدود ته زه غاړه ایږدم ریاست چې کم هغه شان د خپل نور وګړو دپاره منلي او فیصله کړي دي زه اګر د خپل پر ځان لاګو کوم د دې په بدله کې ریاست بیا ماته څه حقونه راکړي او د هغو تحفظ کوي نو دا خبره کول یا دا خبره د چا څه اورېدل چې بابا تا ته نو پلانی حق حاصله دی ته باید شکر وکړې یا بابا زه شکر ولې وکړم ما ته که پلانی حق حاصله دی د هغې په بدله کې ما خپل دغسې یو شی چې زما سره وو ما ریاست ته حواله کړی ما دغه قانون ته غاړه ایښې ده په دا مې نه ده ایښې چې دی پر ما احسان کړي پر دا مې نه ده ایښې چې دی ما ته په دا معنا یو ښېګړه راسره کوي په دا مې ورته ایښې ده چې زه ستا به قانون ته غاړه ایږدم ته به زما د فلاني حق حفاظت کوي تحفظ به کوي ما به د سرکار د زوره خلاصوي ما به د بل وګړي د زوره خلاصوي او چې کوم ټولنیز ژوند دی په دې کې چې زه دا بل سره څونې ګزاره کوم ته به دا شی یقیني کوي چې هغه به زما سره هغونې ګزاره کوي نو دا خبره کول ځینې خلک یې کوي د جان کینیډي د خولې چې دا پوښتنه مه کوه چې ملک ستا دپاره څه وکړل دا پوښتنه وکړه چې تا د ملک دپاره څه کوی سې یا څه وکړل نو زما په دا معنا و ملک ته هیڅ دغسې پابندي نشته چې زه به دا شی د ملک دپاره کوم او چې کوم دی هغه ما الریډي کړي د ملک قانون ته ما غاړه ایښې ده د ملک واین ته ما غاړه ایښې ده دې ملک د خپلو نورو وګړو په باره کې کوم فیصلې کړي دي هغه وګړو د فیصلو ته ما غاړه ایښې د یو شعري په حیثیت د یو انسان په حیثیت زما د غونې فرض دا نورې کیسې به ملک کوي زما که زما د ژوند حفاظت دی دا به دی کوي که زما د ځان حفاظت دی که زما د مال حفاظت دی دا به ګرد ملک زما دپاره دا پښتنو کې هم دا خبره ډیره مشهوره ده چې مثلا ته به بس د ملک ته قرباني ورکوې یا ملک تا ته بس ملک ته خو ما الریډي قرباني ورکړې چې ما د ده سره آیین منلی دی حالانکې د اقوام متحده په یونیورسل ډیکلیریشن اف هیومن رایټ دا خبره ده چې هر انسان دا حق لري چې د دنیا په هر ملک کې د ده خوښه سي دی هلته کډه وکړي هلته یې واخلي نو دا قرباني خو ما الریډي ورکړې د ملک ته چې د ملک واین ته ما غاړه ایښې ده د ملک په څلورو کنجو ته ما غاړه ایښې ده او د ملک په پاسپورټ شناخت کارت ته ما غاړه ایښې څه چې هغه شناخت کارت پاسپورټ چې پښتانه یې پیدا کوي ډېر وخت پکښې وځي ډېرې خوارۍ پکښې وځي ډېر تکلیف وي خو ما غاړه ورته ایښې ده دا زما قرباني د ملک دپاره دا زما قرباني ده د ملک دپاره چې بابا پولیس راشي ما ګرفتاره کړي د قانون مطابق عدالت لمې بوزي بیا هغه عدالت ما سزا کړي 14 کاله 14 کاله 15 کاله دا قربانیان دي چې ما ورکړي د ملک دپاره نوره قرباني په دغسې هېڅ انساني مجلس کې ملک پر ما نه دی ایښی هغه قانون دی که پر ملک بده ورځ راله دی پر تا غږ کوی سي چې یاره ته که ټوپک راواخلې لږ کومک وکړې نو تاوان خبره نه هغه به زه خپل هم کوم ولې چې زما خاوره ده زما وطن دی زه به یې دفاع کوم ها دغسې چې در بسم الله پورته قرباني ده په یوه شکل په بل شکل کې قرباني ده کمره مون بیا زه قرباني ده بیا پلاني قسم قرباني ده نو اکثره چې په دا ترهګرۍ یو لو مسله ده په پښتانه وطن کې چې په دې کې دوی دغه وکړي چې پلانه شهیدان سو زموږ د 8 اګست واقعه وسوه زموږ اویا اتیا وکیلان شهیدان به زه نور ته وایم شهیدان ولې دی د شهادت دپاره نه وراوته قتل شو دی قتل شو او برتن هغه د ریاست دپاره چې قرباني خبره وسوه ما خو قرباني ورکړل ریاست دپاره برته ریاست بیا څه وکړل نو هغه لوی سواجه نشان نو دا خبره چې یا به زه قرباني کوم نو قربانیان ما کړي دي دا هغه قربانیان دي چې ما خپل بشري ازادۍ ما خپل دغسې خبرې چې ما خپله غاړه د ملک و قانون ته در دې انده ایښې ده که جج فیصله وکړي چې دا پانسۍ کوي دا پانسۍ ته ما غاړه ایښي زه بغاوت نه کوم د دې خبرې په جواب کې زه جنجال و جنګ نه کوم که دی حکم وکړي چې بابا دا سړی پانسۍ کوي د قانون مطابق د پانسۍ ته ما غاړه ایښې د دې بعد زه څو قرباني وکړم نو دغه خبره چې بیا به وګړی د ملک ته قرباني کوي دا غلطه ده لکه څنګه چې ما اول مجلس وکړي چې د هر شي تله د هر شي پیمایش انسان انساني ضرورت انسان دی که انسان ته د دې قانون د دې کاغذ د دې آیین د دې عمراني معاهدې او د دې چې کوم ترتیب دی د سرکار د پولیس د فلانا د دې ګټه که انسان ته رسیږي دا باید چې دوام ولري او که د دې ګټه انسان ته نه رسیږي بیا انسان دا حق هم لري چې دی دغه عمراني معاهده دی دغه سوشل کانټراکټ دی دغه آیین او دی دغه فیصلې چې د ملک سره منلي
دی د هغو څخه ځان وکاږي ماتولی شي او ځان له در دې یو ښه نظام چې دی په یو ښه طریقه کې محفوظ وي د دې چې یو ښه طریقه دی پکې ژوند کوی شي چې دی ځان ته هغه پیدا کړي هغه جوړ په دې کې بله خبره دغه د اقوام متحده په معنا چې دوی یو خو د یونیورسل ډیکلیریشن دی په هغه کې دغه کې ډېر ښایسته دغه سریزه کې ډېر ښایسته مجلس لیکلی دی چې د انسان چې کوم ځاني چې د ځان سره راوړې ده چې د کوم عزت دی کومه ډیګنیټي ده د دې د خوندي کولو لپاره انساني بشري حقوق باید چې په هر حال کې محفوظ وي پر ځای وي او دته یو ګټه رسوي دویم دوی دا وایي چې یاره چونکې د دې انساني بشري حقوقو څخه که موږ روګرداني وکړو موږ مخکې واړو موږ لاره جنچپه کړو نو د هغې په نتیجه کې انسان ډېرې بدې او بېکاره پېښې کړي دوه عالمي جنګونه بیا د هغې در مخه چې کوم میډل ایجز ورته وایي چنګیز خان وخت و د زړو باچیانو وخت و چارې یو لیونی سو خراسان ګاونډي به ورغی نو دی وایي چې د دې بشري حقوقو سره روګرداني یا د مخ اړولو په نتیجه کې انسان ډېرې بدې او بېکاره پېښې کړي انارکي جوړېږي ډېر بدې او بېکاره پېښې کړي دي په لکاو کروړاو انسانان مړه سوي دي او انارکي خو بیا درېیم څلورمه درجه ده او د څلورم دی دا خبره کوي په دغه سریزه کې چې یو انسان ته بجای دی چې دی پر بغاوت مجبور شي دا څنګه چې ما وویل که فرض کړئ انساني حقوق نه وي محفوظه یا هغه عمراني معاهده چې کومه زموږ د ریاست درمیان شوې ده هغه زما په ګټه نه وي زه پکې محفوظه نه یم زه پکې خوشحاله نه یم او زه بلکې الټه پکې تنګ یم یا ظهیر یم نو بیا زه دې ته هم دا حق لرم چې په هغه زه لرې کړم نورې جوړې کړم نو دا په د اقوام متحده د هیومن رایټ په ډیکلیریشن په سریزه کې دی دا وایي چې بجای دی چې انسان و بغاوت ته مجبور شي د جبر خلاف د ظلم خلاف ښه خبره دا ده مهمه خبره دا ده چې د دې بغاوت پر ځای د دا څو انساني حقوق دا څو انساني بشري حقوقونه دا پر ځای شي د غوښتنې پر ځای شي او هغه دته هغه ګټه ورسیږي چې کوم د سبا یا خدای مکه د بغاوت په شکل کې یا خدای مکه د یو سرزوري په شکل کې بیا برته ځان لاخي نو دوی دغه وایي چې دغه حقوق دفاع یا د دې حقوق ساتنه په دغه نتیجه یا په دغه وجه هم ضروري برخوردار خان یو خو زموږ د پاکستان پاین کې خپل حقوق دي لکه څنګه چې تا بیان کړو چې حقوق څه ته وایي بیا هیومن رایټس یا بشري حقوق څه ته وایي یعنی موږ یو حقوق لرو د پاکستان پاین کې دننه زموږ حقوق دي یو بیا موږ نړیوال حقوق لرو چې هغه موږ ته نړیوال ادارو یا هغه د یو ان په شکل کې د بل ادارې په شکل کې موږ ته راکول شوي دي که په دې عقله باندې څه موږ ته دغه وکړي خبره چې په نړیواله سطح باندې یا په چې کوم انټرنیشنل ارګنایزیشنز دي په هغه کې زموږ څه حقوق دي به طور انسان عمران خان دنیا کې نور بدیو پیښ شوي وي دا اوس مایا په دا درې دوه غټ عالمي جنګونه چې وسو د دې په نتیجه کې او د دې هغه غټ تاوان یا غټه سلا چې هغه د زموږ د پخوانۍ ترینارتي توپک جهازونه هم د کمزور جهازونو کله به بم لګېدی کله به نه لګېدی خو د هغې په نتیجه کې چې کومې بربادۍ وسوې انسان ته چې کوم بربادۍ ورپېښ شوې دی په دا نتیجه ورسېده چې یاره دا کیسه تر ابده دارنګه نسي چلېده که ته انسان یې که ته د انسانیت دعوه لرې ستا ترتیب و کیسه به هم باید چې بیا د غونې برابر وي لکه څونې لو دعوه چې تا په مخه راخیستې مطلب د غونې چې تا چې څو دعوه په مخه راخیستې ده د انسانیت دعوه او موږ مسلمانان وایو چې موږ د خدای تعالی خلیفه یو په نړۍ باندې نو که ته د خدای خلیفه یې او کار دې هسې یو د ګلۍ د لوچک یا د دغه یې نو دا خو هغه ستا د دعوې نفي په خپله کوي دنیا هم په دا نتیجه ورسېده که ته د انسان یې او د انسانیت دعوه لرې نو بیا باید چې ستا ترتیب و ستا کیسه و ستا معامله تر بل د څه یو دغه بالای نو د دې دپاره درګردو مهمه درګردو لوی دغه چې په دا اوس وخت کې راغلی دی هسې که یې وګورې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع چې کومه خطبه ده دا یو ډېر لوی ډاکومنټ دی د انساني حق
یعنې په هغه معاشره کې د نن څخه 1400-1500 کاله مخکې چې غلامان هم وو، نور هم ډېرې کیسې وې، معاشره دونې راغرنګې ترقي نه وه کړې، د دونې لوی معیار کښېښو چې تور ته پر سپین او سپین ته پر تور هیڅ دغسې فوقیت نه شته، هیڅ دغسې دغه نشته چې یاره دی نو ښه دی دی بد. عرب و عجم خو موږ په هغه معنا خو عرب و عجم د دا معنا ښکاره کړله که ته د دنیا د هر قوم، د هر رنګ، د هر نسل سړی یې، ستا حق کم از کم د خدای مخ ته برابر. په دې معنا نور دغه د ښځو حقوق، د ماشومانو حقوق د په دغه کې بیان. خو په دا اوس بیا میګنا کارټا راغله، هغه د برطانیې د خلکو په باره کې دوی خپل دغسې څه حقوق، دغسې دغه ځان ته یو بل سره ومنل چې یاره دا به وي، دغه به وي، دغسې به وي، د بزګر به دا رنګ وي، د مالک به دا رنګ وي. په دا اوس په 20مه صدۍ کې موږ دا ووایو په دې کې درګردو لوی کاغذ چې انسان د انسان سره ولیکي، هغه دا د اقوام متحده یونیورسل ډیکلیریشن اف هیومن رایټس، او دا بغیر څه جوریسډکشن، بغیر څه دغه په موږ دا کې استعمالو ټریټوریل معنا چې داسې په یو خاص علاقې په معنا یي، داسې د یو خاص دغه په معنا یي، لیکو په معنا یي، دا د دې هر څه سماوره پر هر انسان چې دی پر دې نړۍ کې ژوند کوي دا پر هغه باندې اپلای کېږي. او تقریبا د دنیا هر ملک چې ځان ته جمهوري ملک وایي او که ځینې څه جمهوري ملکونه نه هم دي، هغو په خپل آیین کې کم از کم لیکلي دي بعض ما وګړي ته دا حقوق حاصله دي، او دا ګرد هغه حقوقونه دي چې په یونیورسل ډیکلیریشن اف هیومن رایټس کې لیکل شوي. دویم اړخ یې د جنګ د حقوق دی. بله ورځ خبره کېدله ول چې په مینه او په جنګ کې هر شی جایز دی، نو دا فیر ان لو اینډ وار یا دا دغسې نه ده، دا دغسې نه ده. که ته مینه کوې د مینې خپل ترتیب دی، خپله طریقه ده، پښتني خپل رواج دی، د پنجابیانو خپل رواج دی، د سندیانو خپل رواج دی، د یهودیانو عیسایانو خپل رواجونه دي، او که په هغه رواج پوره نه سې بیا په دې معنا د هغه ملک د سرکار بیا خپل دغسې څه بندیزونه شته پر مینه هم. او د جنګ خو ډېر سخت قانون انسان جوړ کړی، ولې ما تا ته وویل دوی د اول نړیوال جنګ او د دویم نړیوال جنګ په نتیجه کې ډېره لو بربادي ولیده، ډېرې بدې بېکاره کیسې یې ولیده. په هغه سریزه کې چې ما ساتکې مخکې بحث کوي، په هغې کې ذکر کړی دی چې موږ چونکې دغه کیسې نه درلودې، د دې په نتیجه کې موږ بالکل داسې د ځنګلیانو، ځنګلي حیوانانو د دې لیول بربادي موږ پېښ کړي. نو د جنګ هم ډېر سخت قانون، هغه بیا کور کوي جنیوا کنونشن، انټرنیشنل هیومانیټیرین لا چې کوم شي ته وایي، او هغه در دې اندازه سخت دغه یو دغه بیا زه بیان کړم د ملګرو دغه دپاره چې که فرض که ته په مورچه کې ناست یې او دښمن په پیراشوټ کې را روان دی، لاندې د جازه را وغورځي، حمله یې در باندې کړي، چالو جنګ دی په پیراشوټ کې را وغورځي، نو د انټرنیشنل هیومانیټیرین لا په مطابق در هغه وخته ته پر ده ټک نه سې کوی چې دی مځکې ته رسېدلی نه وي، د دې پیراشوټ یې ځان نه خلاص کړی او خپل توپک یې نه ایسته کړی. دومره سخت قانون، یعنې په دې حال کې بیا تا در څه مابین دا فیصله وکړل چې everything is fair in love and war. ډېر پام به کوې، زه به هم کوم، ته به هم کوې. او د جنګ دی، موږ اول خو موږ دا وایو چې جنګ دی نه، کږه سره جنګ دی، نو بیا خو دغه کیسې شته. بیا دا د انډیا پایلټ چې په لاس راغی، نو دا دی نه و چې موږ ډېر ښه خلک یو یا موږ ډېر مېلمانوازه خلک یو یا موږ ډېر فلانا یو، انسان دوسته خلک یو. دا چای چې یې ورکړي دي دا په دا ورکړي دي چې دا جنیوا کنونشن شوی دی، دا یو ښه خونه چې ورکړې ده، د بېدېدو چې یو ښه بندوبست ورکړی دی، او د ماړه نس ډوډۍ چې ورکړې ده، دا په دې باندې چې په جنیوا کنونشن کې انسانان دا فیصله کړې ده که فرض که په چالو جنګ کې تا د سړی په لاس دارلی د دښمن جاسوس او مرسنري چې ورته وایي د پیسو دپاره چې څوک جنګ کوي، مرسنري، د هغه رنګه حقوق نشته. ها د هغې ثبات چې یونیفارم یې اغوستی او ځان ته یې فوجي ویل، پر ده باندې د انټرنیشنل هیومانیټیرین لا د جنیوا کنونشن هر یو آرټیکل او هر یو پروتوکول په دغه معنا اپلای کېږي او دی به د هغې سره د هغې مطابق به دی جنګ. نو دا خو نړیوالې ادارې یا نړیوالې دغه شوي چې کوم تا ته انساني حقوق ورکوي. راځو د پاکستان آیین. او دغه یو ډېر مهم سوال دی چې د پاکستان په آیین کې زموږ څه حقوق دي؟
د پاکستان په آئین کې عمران خان موږ ته هر هغه حق راکول شوی دی چې کوم د دنیا و بل انسان ته شته. منل کېدل نه منل کېدل پلانه هغه خو باید بعد مجلس لیکلی کاغذ کې ریټن کې سته هغه هر شی لیکلی. زموږ اول چپټر دی د 8م آرټیکل د آئین ده، هغه دا وایي چې ته هیڅ قسم هغه د فنډامنټل رایټس د بنیادي انساني حقوقو په باره کې هغه دا وایي چې ته هیڅ قسم دغسې قانون نه سې جوړولی چې هغه د دې چپټر کې چې د کم حقوقو ذکر شوی دی د دې خلاف. اول آرټیکل 8 دا وایي چې هیڅ قسم داسې قانون ته نه سې جوړولی چې د دې بنیادي فنډامنټل رایټس متصادم یا خلافي یا دا په یو قسم کموي یا خرابوي. آرټیکل 9 دا وایي چې د ژوند او د ځان سکیورټي ستا و ژوند ته په پاکستان کې او ستا و ځان سکیورټي ته تحفظ بغیر هغه حالاتو چې پر تا باندې یو قانون راسي. لکه ما چې درته وویل موږ غاړه ورته ایښې ده چې زما ژوند او ځان ته تاوان رسولی سي د قانون مطابق ته ما په قید کې اچولی سي. پخوا داسې قانونونه وو چې دونې کوړې به هم ورکړي. نن څه 20 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې دغسې کیسه وه چې پلانې کار خو شته دا دونې کوړې هم شته. هغه د خدای پیښې دي هغه د وسو د کوړو موړو د دې څخه خلاص شو. د قانون مطابق ته زما ژوند ته هم تاوان رسوی سې، په دې معنا پانسۍ کوی سې، په دې معنا ما وجیل کې اچوی سې، په دې معنا ما د هغه ځای چې تا ته داسې معلومیږي چې یاره کېدی سي خطره پیښیږي ما دغه ځای لرې کولی سم. که قانون پر ما نه راغلی پر ما قانون نه راغلی ته زما و ژوند و ځان ته نه بل انسان نه په دې معنا ریاست هېڅ قسم تاوان رسولی. لسم زموږ دغه دی چې گرفتاری یعنی انسانی ازادي سلبول، گرفتاری یا انسانی ازادي ختمول دا به وچ کلک د قانون مطابق او که فرض که تا دا کار وکړي زما سره ته یو ریاستي اداره یې ته پولیس یې ته فلانه یې تا زه بوتم ودې نیولم ته به ما ته درګور دا اول دا خبره راښایي چې تا زه نیولی پر څه شي تا زه نیولی پر څه شي بیا به ته ما ته دا وایې چې تا زه په کم حیثیت کې نیول یعنې ته ولې نه راځې ما نه ګرفتاره کوې یا زه ولې درځم تا نه ګرفتاره کوم که یو څوک ګرفتاره کوي هغه به دا ورته وایي چې ما ته نیولی پر څه شي ما ته په کم حیثیت کې نیولی. هغه به درته دا هم وایي چې ته د خپل د خوښې د وکیل حق لرې ته به خپل د خوښې د وکیل حق لرې. هغه درته دا هم وایي چې تا دا سړی نیولی دی دا به ته په 24 ګانټو کې دننه نږدې ترینه مجسټریټ له رسوې. هغه مجسټریټ هغه جج به دا فیصله کوي چې یار اعلی دا نیول صحیح دی که غلط. دغسې بده ورځ نه ده چې ته را روان یې بیا تا زه نیولی یم بیا زه تړلی یم بیا زه ورک یم بیا په ما پسې څوک پوښتنه نشي کولی په کلو یا په میاشتو د 24 ګنټې بالا د سرکار سره دا اختیار نشته چې د خپل ملک یو وګړی ورک په هیڅ قانون نشته. ځینې دا اوس د ترهګرۍ په نتیجه کې چې کوم نوي قانونونه جوړ شوي دي په هغې کې څوک نوي ورځو ځینې قانون دغه ورکوي هغه نوي ورځو هم دغسې نه دي. نن دا زموږ خلک په دې کې دغسې چې په دې کې دا چونکې په پلاني قانون کې نیول شوی دی نو د نوي ورځو اختیار د نوي ورځو اختیار داسې نه دی. هغه ځینې خاص مخصوصه کیسونه دي هغه ځینې خاص مخصوصه کیسونه دي که ستا پر ما دا شک شو چې زه یا په دا کار اخته یم یا زه خدای مکه بم جوړوم یا زه خدای مکه بل داسې یو تاواني کار په مخ اخیستی دی چې سبا زه په بازار کې سره ټکوم په دا کیس کې په دا شک کې که ته ما ونیسې او دا به ستا ډېر زورور شک تا به شاوخوا پوښتنه کړي نښانیانې به دغسې وي ستا سره دغسې کیسې به وي زما به یو دغه رنګه مطلب دا سوشل میډیا به زما یو دی پریزنس وي چې زه یا د نفرت مجلس کوم یا فلانا کوم نو بیا به ته په دې نتیجه رسېږي یا په یو داسې سچویشن کې چې ستا دا خیال وي که ته فرض یې که وځنډېږې نو بیا دا کیسه زه ختموم سره ټولوم یې ته بیا ثبوت نشي پیدا کولی. نو هغه ځینې ډېر مخصوصه حالات دي په هغه حالاتو کې دی دا کار کولی شي چې یا ما یا تا یا زه تا نیوي ورځې دپاره ورک کړم یا دې سایډ ته کښېنم. داسې نه وي چې یو سړی 10 کاله ورک وي 10 کاله بعد یې رایله کړي وایي ته موږ بېګناه نیولي ولې په روند ورځ یو سړی د جیله بري کوي
د نیب په کیس کې نیول شوی نیب خو اوس یو په دې معنا د سعودونو لوبه لاس وه د نیب په کیس کې سړی نیول شوی و 10 کاله جیل یې تېر کړی و پرون سپریم کورټ د ریایي اډر واستوي چې دا سړی باندې دا کیس نه ثابتېږي او معلومات شوي و هغه 3 کاله مخکې مړ په روسش کال هم دغسې یو واقعه وسوه دوی د ریایي اډر واستوي چې سړی بې ګناه دی سړی 3 کاله 4 کاله مخکې مړ نو دا هغه مسلې دي دا لکه څنګه چې د هیومن رایټس سریزه مجلس کوي چې که د هیومن رایټس موږ مخ واړوو یا روګرداني جن وکړو نو بیا دغه مسلې پیښیږي نو د هغه مسلې دي چې 10 کاله ضایع خو نو نه سي بیا جیل دی موږ پښتانه وایي د بندګي ده هغه ګرد باندې راسي ته مړ سي په جیل کې د مرګ د 4 کاله بعد د ریایي اډر لاړ چې دا سړی بې ګناه یا لکه څنګه چې تا ویل چې سړی ورک غایب وي 10 کاله بعد راسي نو کان نه وي کله دغه نه وي جسمانی طور خراب سو روحاني طور ذهني طور ختم وي او ته وا چې یار ته نو بې ګناه وي مړ بخښنه وړي نو د دې دغه ډیره سخته دغه دی هیبیس کارپس یو ډیر مهمه ریټ دی چې ته به سړی دی نیولې دی ته به دا ثابتې چې دا ما د قانون مطابق نیولې دی او جج به دا فیصله کوي چې یاره واقعي دا نیونګه اوس ټیک ده که صحیح ده که غلطه بل عکس زموږ ته راځي د فیر ټرایل د ښکاره عدالتي کیس په دې کې یو وکیل به ستا د خوا یو وکیل به زما د خوا ته به خپل مجلس کوې زه به خپل مجلس اوس ته معنا سرکار ته معنا که زما او ستا خپله مسله سره راسي د دې مجلسو په نتیجه کې په خلاص عدالت کې د بندي کمرې د عدالت تصور په دنیا کې نشته په ځینې کیسو کې شته هغه معلوم دغه لپاره خپل معلوم قانون په خلاص عدالت کې به ماته د فیر ټرایل موقع راکول کېږي زه به اورېدل کېږم پر هر طور تا پر ما لګول دي هغه په معنا نه که تا پر ما هر طور تا معنا سرکار هغه به ښکاره وي هغه به په ښکاره عدالت کې د زموږ عدالتي فیصلو کې په داخلي لیکه کې دا لیکلي چې دا فیصله ما په خلاص عدالت کې د ولس د مخه واورم دا د بندي کمرې فیصله نه بیا د دې فیصلې په نتیجه کې تا ته دا حق دی چې ته د دې یو زورور یا لوړ فورم له ولاړ شې هرځای که ته په دا محسوسوې چې یاره ستا سره بېانصافي شوې ده یا تا اورېدل شوی نه یا تا اورېدل شوی یې خو به هغه رنګه نه دی شوی مطمئنه نه نو ستا سره دا حق شته چې ته د دې یو بالا فورم له ولاړ شې یا دلته خپل مجلس کښېږدې چې بابا زما سره دغه بېانصافي زما په نظر دا شوې ده نو پر دې زه دویم واره بیا واورېدل شم او هغه به تا اوري نو دغه حق تا ته درکول شوی دی چې ته د فیر ټرایل په عدالت کې پر انصاف باندې مبني پر صفایي او پر برابرۍ پر بنیاد باندې به ستا مقدمه چلیږي ته به خپل مجلس کوې او مخالف به خپل مجلس کوي د دې په نتیجه کې به جج صاحب دا فیصله کوي چې دا کار آیا داسې دی یا نه دی یا باید چې څنګه وشي یا څنګه نه د هغه رنګه د غلامي چې یعنې ته کار کوې تا ته د هغې سله هغه رنګه نه در رسېږي چون کار تا کړی یا هغه بانډېډ لیبر چې ورته وایي چې بابا ستا نیکه پور اخیستی و نو اوس به ته د هغه پور ادا کولو دپاره ابدا زما سره ته به لګیا وینې د دې هېڅ تصور نشته په نوې معاشره کې د دې خبرې هېڅ تصور نشته او پاکستان آئین تا ته دغه درکوي تحفظ درکوي چې یاره ته به په دا رنګه طریقه چې کوم د غلامۍ ته نږدې یا د زور دغه ته نږدې پر دې دی تا نشي کوئ ها دا کېدلی شي لکه څنګه چې دا د بېګار تصور دی په ملک باندې بده ورځ راغله نو لکه څنګه چې ما وویل زما موټر په دې معنا که زما کور داسې پر یو مهمه ځای چې سبا د ملک په دفاع کې دغه کېدی شي نو د هغې بیا سرکار هغه مونږ خپل لیکلی قانون یې دی د هغه قانون مطابق په زور څوک ستا سره دا کار نشي کولی د دې ته بالکل د پاکستان د آئین مطابق مطلب داسې نه لکه دا اوس څه کیسز رالو چې په یو بس کې کوچنیان بیماران ښځې روانې دوی یې جنبوزي دغسې نه دي دغسې خبرې نشته ګوره دا بیماره به چیرې ځي دا بیماره به چیرې ځي دا زنانه به چیرې ځي نو په ډېر ریزنیبل لفظ استعمال شوی دی آئین کې دا ډېر دغه ښکاره کاغذ دی دا څوک ویلی شي
ریزنیبل لفظ هر ځای استعمال شوی ریزنیبل معنا چې ستا د ذهن سره او د انساني بنیادي انساني سوچ سره مطابقت لري دغسې ریسټرکشنز دي د زور ریسټرکشن د زبردستي ریسټرکشن هغه نشته ریزنیبل ریسټرکشن شته د قانون مطابق ریسټرکشن شته پابندیان شته د هغې څه بغیر نشته مطلب د پښتانه دغه کوي وایي زور بالا زور زور بالا زور نه هر ځای که زما او ستا درمیان زما او د ریاست درمیان زما او د یو بل وګړي درمیان فیصله یې هغه به د قانون پر بنیاد وي که قانون وو ټیک دی که قانون نه وو په زور وکیلي نه کېږي بل داسې عمران خان زموږ یو مهمه دغه حق چې دی د انسان عزت نفس دا انalienable دی انalienable معنا چې دا ته په هیڅ حال کې د انساني عزت نفس ته تاوان رسول منع دي په هر قسم دا انalienable دا هغسې راځي ستا کور ستا په کور په هیڅ قسم حالاتو کې هیڅوک نشي ننوتلی برته except in accordance with law قانوني جواز به راوړی دی ستا په کور ته ننوتی شي که یې نشي ننوتلی او ستا عزت نفس ته دی په هیڅ حالاتو کې تاوان نشي رسولی دا پر فلاني ځای شوه کړی دی مرغه کړی دی دا کیسې وینې دا پر فلاني ځای دروازې ماتې کړي دي هغه د لاهور کې هغه پروفیسر په کور ورننوتل پولیس والا پروفیسر امر علي جان د هغه په کور هغه ویډیو یې شته پولیس والا دروازه وګوري بند یې پر دیوال ور راواوړي ګیټ خلاص کړي دا پولیس والا ورسي دی او د ده پر زندان کور والا دا بوځي ګرده شپه په تاڼه کې کښېنولي سهار دا معلوم چې لکه تا چې ویلې چې دا موږ په غلطۍ کې راپورته کړی اخوارکه په خپل کالم کې لیکي وایي جج ویلې ول بس دا دونې کیسه نه ده اوس تېره پرېږده اوس نو زموږ حالات که اوس دی دي چې وخت باخي چې موږ د نړۍ و نورو ملکو د هغه سټینډرډ و د هغې لیول ته ځان رسوو خو ګویا که دا کار په امریکا کې سوی وای دا پولیس والا به ګرد برطرفه وای او د پولیس ډپارټمنټ به و دې کورنۍ ته په لکاو ډالر جرمانه ورکوله موږ هم کولی شو په فرض یې که دغسې ملګري دي یا دغسې خلک دي چې هغو ته دا رنګه کیسه ورسره وسي سرکار بغیر څه ډیو پروسس بغیر څه وارنټه په دا رنګه طریقه ستا کور له راننوځي او بیا ستا ازادي سلب کړي ستا په دې معنی عزت نفس مجروح کړي ستا سره د کور زنانې دا بوځي په تاڼه کې او بیا دی تا ته دا وایي چې زه خطا وتلی وم نو دا زموږ سره بالکل قانوني حق شته یعنی دا زموږ په وطن کې چې کوم دا کیسز سوي دي دا خلک تللی شي عدالتو ته کیسونه کولی شي دا بالکل عدالت ولتلی شي دا بالکل عدالت ولتلی شي دا عدالت ته دا ویلی شي چې پر دې ته زما سره فیصله راوکړه د دې سړي او ده چونکې ما ته دغه تکلیف را رسولی دی زما عزت نفس مجروح شوی دی د ډېرو غټو جرمانو طلب کوی شي د سرکار او زه دا وایم چې په کار دی چې وی کې ولي چې نو قرار که یو دلته مخنیوی وسي بل هلته مخنیوی نه وسي نو به قرار کېدای شي چې دا کیسه لږ یو وروخ واخلي یو ترتیب واخلي یو کیسه برابره شي نو دا بالکل زموږ سره په آیین کې زموږ سره په قانون کې دا حق شته که ستا په کور څوک رانوتلی څه که دی سرکاري اهلکار دی څه که دی د هرې ادارې سرکاري اهلکار دی ته پر ده دا حق لري چې ته پر ده برته دا کیس وکړې چې بابا ته without due process د قانون د لیکل سوي لارې څه بغیر ته زما په کور رانوتل نو دا بالکل زموږ سره دا حق شته او ما درته وویل دا کار که په دې باندې بالکل مثلا که موږ د ډېرو لوستو ځوانانو څخه پوښتنه وکړو دلې په کوټه کې په پښین کې په پېښور کې په دې رایټ خو تقریبا خلک څه خبر هم نه دي چې یاره دا موږ پر دې باندې کیس هم کولی شو اویرنس بالکل په دې حواله باندې ډېر کم په هغې کې خو نو کیسه برته زموږ د لاسه هم خرابه ده زموږ عدالت د بده مرغه دغسې څه رول نه دی لوبولی په زموږ په دا تېر اویا کاله تاریخ کې چې موږ هغه د خپل حقوقو محافظ وګڼو دا ستونزې شته په دا کې شک نشته خو په قانون کې لیکلي ستا سره دا ګردې لارې شته چې ته دغه مطلب عدالت مقصد دا دی چې دی تا د سرکار د زوره خلاص دا زموږ په وکیلانو یو تور لګېږي چې دوی د مجرمانو یا د ظالمانو کیسونه کوي نو هغه دغسې نه ده
یو سړی چې کله وجیل ته سو یا سرکار د زور لاندې سو نو د سرکار ګرد مشینری د خلاف لګیا سي پولیس هم لګیا سي انتظامیه هم لګیا سي په دې معنا مقننه هم لګیا سي چې قانون جوړ کړی دی اسټابلیشمنت چې بولی دام لګیا سي نو دې ته داسې باید چې موږ نه وګورو چې موږ یا د یو ظالم دغه کوو موږ د دغسې سړي دفاع کوو یو دغه سړي ته غږ ورکوو چې د هغه خلاف د سټیټ د ریاست ګرد مشینري اکټیویټ نو برته لکه څنګه چې ما درته وویل چې دا سړی د خپل دفاع حق لري هر هغه سړی د زموږ د فوجداري قانون د کریمینل لا درګورد لوی اصول دا دی چې هر سړی ملزم دی تر هغه وخت پورې چې دی مجرم نه ثابته شوی او عدالت نه ثابته کړي پولیس دا اختیار نه لري چې تا دا ثابته کړي دی به تا ته ملزم و یو بل دغه باید چې ملګري خبر شي هم ډېر مهمه چې ملګري د پولیس د مخه که ته هره خبره وکړې په عدالت کې د هغې سیاست نشته یو خو آئینی تحفظ دی چې په انټروګیشن دوران از موږ خلک وایي ریمانډ یې پر اخیستی دي نو ریمانډ مطلب دا نه دی چې اوس سوټیان شروع دي سوباړي دي چپای را زړولي دي د پولیس د مخه که ته هره خبره وکړې که ته د خدای مکه د مړي اقرار وکړې چې ما کړی دي د غلا هره خبره چې وکړې په عدالت کې د هغې حیثیت نشته نو خدای ته وګورئ که دغسې تکلیف جوړ سي په تاڼه کې ورسره منئ که هر کاغذ در کې پر هغې دستخط کوئ که هر خبره درته وکړل دا ګردي ورسره منئ سبا دی ته عدالت له پیش کې د دې خبرو حیثیت نشته زور د پولیس سره د سرکار سره پر دا باندې زور کول یو خدای دا حق نه لري چې د تا ټارچر ان هیومن ټریټمنټ دا په یونیورسل ډیکلیریشن کې هم غندل شوی دی پاکستان په آئین کې هم چې په تفتیش دوران ټارچر نشته قانوني طور نشته او که فرض که زموږ پولیس خو هم خدای خوار کړي دي چې هر څه یې وکړل هغه یې وکړل نو د دې څه د ځان خلاصولو دپاره د پولیس که پر تا هر تور ولګاوئ په تاڼه کې هغه ورسره منئ سبا عدالت له رالاست د دې هېڅ حیثیت نشته د تا چې کومه خبره منلې ده پولیس ته د دې هېڅ حیثیت په عدالت کې نشته دا ډېره مهمه نقطه ده په دې باندې هغه په دې لکه تا چې وویل اویرنس غواړي ستا عزت نفس ایساده ده او زموږ خلک ورته وایم چې هغه دغه داسې وایي پلاني پر پلاني ریمانډ اخیست ریمانډ خالي دا مطلب دی چې ته په تاڼه کې جسماني طور موجود دی یا که ته فرض که تا عدالتي ریمانډ به تا جیل لاستئ جسماني ریمانډ به ته د پولیس سره خالي د دې مطلب دا دی چې ته په جسماني طور هلته موجود دی نور د دې هېڅ دغه نشته چې دی به تا ویي یا څنګه نو ملګری که ګس سره تکلیف پیښ سي چې کوم تور یې در باندې ولګوي ورسره منئ یې نورې کیسې به بیا په عدالت کې زموږ وارو ستا هغه به یو چند وکړي او دغه به برابر کړي بله زموږ سره چې یو بل مهمه تړلی 15 نمبر یې د زما خلکو دغه کې هغه مهمه دغه دا دی چې ستا د په پاکستان کې د یوه ښاره در بله ښاره د موومنټ د آمد و رفت د نقل و عمل مکمل ازادي برته سیو ان اکارډنس وذ لا یو قانون هغه ټایم دا رنګه ستا هغه هم داسې لیونی قانون نه دی ریزنیبل قانون دی هغې کې به باقاعده بورډ جوړېږي که پر فیډرل لیول باندې د سپریم کورټ بورډ به جوړېږي که پر صوبایي لیول باندې د های کورټ بورډ به جوړېږي او بیا به هغه دا تعین کوي چې آیا دا سړی د پاکستان وګړی دی د پاکستان اوسېدونکی دی د پاکستان و آیین و قانون ته یې غاړه ایښې ده ټوپک یې نسته راخیستی ډېر په پوره امنه طریقه را روان دی دا پر کومو بنیادو تا درولي یو ورځ ټیک شو 3 میاشتې ټیک شو یوه هفته 10 شپې ټیک شوې وینې دا فیصله به بیا دا بورډ کوي دا فیصله به بیا دا خلک کوي د دې د مخه به ریپورټ راځي دا بورډ به تا اوري مطلب داسې به نه وي لکه څنګه چې زموږ پر پښتنو باندې دا تیر چې کوم د ترهګرۍ یو لیر تیر سو د سوات څخه د بنو څخه د فاټا څخه منځنۍ پښتونخوا څخه خلک راکډه سو هلته ترهګري وه بدالي وه نو دوی به کله د پنجاب پر بارډر ودرول کله د سند پر بارډر مطلب داسې به نه وي چې ته
سړی بغیر جواز او هیڅ ریزن نه یو تا درول. عمران خان دا خو د انسان په قانون کې که د یو ملک د باندې پر خلکو باندې بده سوه هغه دا حق لري چې خپلې کډې چې کوم شی پورته کوی سي چې په کم ځای نه ننوتل هلته ننوت. دغه یو بل یو دغسې دغه د زموږ په پښتني معاشره کې خو ډېر مهمه دی او زموږ په دې معنا د پښتونوالي یو مهمه جز دی پناه وروړل. اوس دا واحد هغه وخت دی چې ته د چا په کور بغیر اجازه ورننوتی سي په پښتني معاشره کې هم بیا په دې معنا انګریزي قانون یې بولي په دې کې هم پر تا بده سوه په خپل کور کې په خپل ملک کې په خپل څلورو لیکو کې تا یو بچی یو ماشوم یو وزه یو غوا در لاس ونیول چې په هر ځای ننوتې هلته ننوتې دا تا هېڅوک نسي ګرځولی څه چې به لادی تا په خپل ملک کې ګرځوي څه چې به لادی تا په خپل ملک کې ګرځوي خپل ملک کې خو د نور دا فرض جوړېږي چې دی نور تا په خلاص په روښانه تندي او په خلاص لاسو ځان را نږدې کړي چې بابا په تا بده راغلی ده ته په تکلیف سوی یې ته تاواني سوی یې ته زما ورور یې زما کور یې ته به چیرې ځې چې د منځنۍ پښتونخوا سړی و ژوب ته نسي را دی به چیرې ځي که د سوات سړی مردان ته نسي را د صوابۍ سړی اسلام آباد ته نسي ولاړ پر د بده ده پر دی د ډېرو بېکارو کیسو سره مخامخ دی دی به چیرې ځي نو دغسې پر تا باندې هیڅ قسم پابندي د پاکستان په قانون کې د پاکستان په آیین کې نشته بلکې دا ستا حق دی تحفظ یې آیین کوي چې که ته وغواړې یونیورسل ډیکلیریشن ذکر موږ وکړي هغه تا ته در دې اند حق درکوي چې ته په هر ملک کې کډه واړی تا ته څوک انکار نشي کولی او دی د پاکستان په بارډر کې د پاکستان آیین تا ته دا اختیار درکوي تا ته دا حق درکوي چې ته په تکلیف سوې یا هسې د شوق زه په کوټه کې نه کوم زه په کراچۍ کې کوم پر ما دا پابندي نشته د کراچۍ والا به هم ګزاره کوي د کوټې والا به هم ګزاره کوي نه ما څوک په کوټه کې ټینګوی سي چې ته به نه ځې نه ما څوک د کراچۍ د ننوتو څخه بندوی سي چې ته به نه راځې چې زه په لاهور کې دغه رنګ او ما ته به هغه حقوق حاصل دي چې کوم ته په کوټه کې حاصل بل حقوق دی د حق دی زموږ د فریډم اف اسمبلی د ټولنې ازادي یعنی جلسه کول جلوس کول اس یو پنځه ملګري پر وټل سره کښېنستل برته ریزنبل دغه دی د قانون لخوا ټوپک به تا نه راخستی په دا جلسه کې تا به د عام ولس د عام پبلک کو د دې ژوند ته تکلیف نه جوړ کړی د چا دکان ته به ور نه راچي ډبرې بنولې پلانا بنکې هغه ریزنبل بندیزونه دي هغه پر راشي دي هغه که تاسو به سیالي محفل یو پنځه کسان سره ناست نو هغه به یا ډبرې نه ولي یا به چا ته تاوان رسي یا د چا په لار کې به بندیزونه نه اچي هغه اسیم سته نو تا ته د پرامنه اسمبلی د پرامنه جلسې د پرامنه جلوس د پرامنه مجلس اجازت سته په پاکستان کې او دا ستا بنیادي انساني حق دی در دې اند دی چې د دې خلاف قانون نشي جوړېدلی ستا د اسمبلی ستا د راټولېدو یعنی پارلیمنت هم دا نسته چې دوی د آیین پاس کړي چې دوی به جلسه نه کوي دا نشي کولی جلسه به خامخا کېږي ها ځینې دغه سته داسې حالات جوړ شو چې هلته به ترهګرۍ خطرات په دا کې بیا سته هغه په دې دپاره چې ته به د پنځو کسانو جلسه کوې هلته به لس نور تاوانیان دغسې ریزنبل قانوني بندیزونه شته دغسې بده ورځ نه ده چې زه تا ته وایم ته به دا جلسه نه کوې ته پنځه ولي سره راټول شوي ها ټوپک دې نه دی راخستی بد نه کوې ډبرې نه ولې چا تاوان ورپېښی خپل دریا ته ووایه چې څه دې په وکړه هغه دې په وکړه د دې سره تړلی بل حق د اسوسییشن پر یو خاص بنیادو باندې پر یو خاص ټکو باندې ځینې خلک سره راټولیږي تنظیم جوړوي د دې تا سره اختیار شته ها ته د پاکستان د سرکار ملازم یې دلته به ته په سیاست کې پام کوې په تا ته بیا د سیاست اجازت نشته که ته د واپډا ملازم یې ته سیاسي پارټۍ نسې جوړوی نسې چلوی اسی سیاست خو کولای شي سیاست ووټ حق خو ته لري ووټ حق پارټۍ نشي جوړولی پارټۍ نشي جوړولی که ته فوجي یې ته به د سیاست سره پام کوې که ته پولیس یې ته به د سیاست سره پام کوې ولې ستا وفاداریان یا ستا سروس دغه ټایم ریاست پاکستان حاصله کړې نو ته پر دوو هندوانو پښه نسي ښو ته به یا سیاست کوې یا به ته ملکي کار کوې
امني کال هغه د نه چې دا یو بده خبره ده هغه ښه په دې ده چې یا به ته زنده‌باد مرده‌باد کوې او یا به ته ادارې چلوې نو که ته ادارې هم چلوې ته زنده‌باد مرده‌باد هم کوې ته خپل وګړي هم تنګوې دغه نشي کېدلی بل دغه دی چې او ډېر مهمه د دې بالا زوم ګس بل کېدای نشي فریډم اف سپیچ د مجلس حق تاسو ته چاته شکنځا مه کوه چاته سپکه مه کوه تاواني خبرې مه کوه د نفرت خبرې مه کوه د سم سیالۍ د ښېګړې د مجلس حق تاسو ته که ته په تقریر په شکل کې کوې که ته د لیک په شکل کې کوې که ته په دې معنا دا اوس سوشل میډیا کې خلکو ته داسې ازادیانې ورکړي چې دی ځان د یو اډینس سره رسوی سي د یو سامعین رسوی سي که ته د هغه په شکل کې چاته ښکنځاوي مه کوه د چا سره سپکه مه کوه نفرت مه خوروه د سړیتوب د سیالۍ د مجلس ازادي و تا ته په هر حال کې پر دې څوک بندیز نشي لګولی پر دې څوک قطغه نشي لګولی ها قانوني ځینې دغه کېدای سي د جنګ حالات یې گزاره وکړي دشمن ملک یا چا حمله کړې ده مخصوص حالات دي او هغه ته در معلومیږي چې یاره په دال کې پښتانه هم داسې حالات راشي داسې واقع راشي چې موږ په خپل ټولنیز ژوند کې په کورني ژوند کې در خبرو پښه واړولي چې هغه حالات د دې نه استا مجلس تر ګټې زیات تاوان کوي نو هغه ستا هغه د انساني سوچ او فکر ته نږدې خبرې دا لري نه اته په خپل هم په پوهېږي یاره چې دا نن ورځ نو باید چې زه ګزاره وکړم د فریډم اف سپیچ سره نن ګزاره وکړم مولې هلته فریډم اف لایف په خطره کې نور غټ غټ فریډمونه په خطره کې دي نو که دا فریډم اف سپیچ ته لږ قابو سي هم تاوان نشته دا چې ګسه به څه وایې نه یا به هغه وایې چې زه درته وایم چې ته بیا وایې اوس زموږ د پښتنو سره تاریخي طور د فریډم اف سپیچ په حواله باندې یعنی موږ ته بالکل ازادي نشته دا د بنګالیانو سره هم دغه وو خان شهید په دې اکله باندې یو ځای به تقریر کړی وو باچا خان به کړی وو بیا به دوی لس کاله درې دا د بنګالیانو سره هم وو دا د زموږ د سپین ږیرو سره هم وو دا چې څوک د چا پر لاس یو ځای رسېدلی دي دغه بندیزونه ما ته وویل خان شهید باچا خان په دې په جیل کې وو چې تا ریډیو انډیا ولیدل تا پلانې تقریر ستا خبره ولي کړه تا د پلانې خبره ولي کړه نو دا زموږ بدمرغي ده او ان شاء الله پر مخ سمیږي دنیا د دې په زیاتو خطرناکو حالاتو کې دا حکومت ځان ته خپل کو اوس یې محافظ دي عدالت در شا ولاړ دی او دوی پر دا ټینګ نو دا خبره کول چې بلور پلانې ورک څه به کړي یا نو ولې دا پلانې خبرې کولې خود بتلی دغه په ځان کې د انساني حقوقو نه موږ په خپل هر سړی باید چې زه هر څه وایم ته دا حق نه لري چې ما ورک چې زه هر څه لیکم ته دا حق نه لري چې سبا یا زما نوک نه یم پزه نه یم سترګوتې که زه هر څه وایم که زه هر اتړ ما راخستی دي هغه قانوني دغه پکښې او که سره که زه غیر قانوني کار کوم ته دا حق نه لري چې ما ورک میسینګ ته به ما میسینګ کوې نه میسینګ نشته میسینګ د چی شي میسینګ قانون پر ځای پروت دی قانون باید زما او ستا خبره ماته تو زما او ستا درمیانځ نور هیڅ نشته زما او ستا درمیانځ لیکلې عمراني معاهده ده بس ما او ستا درمیانځ نور هیڅ نشته او که قانون ستا دا قانون پر ما راواخه پر ما اپلای کړه دا زه ورک یم زه میسینګ نشته د دې په قانون کې گنجایش نشته د دې په انسانیت کې گنجایش نشته د دې په سړیتوب گنجایش نشته د خدای نکاح د خدای تړلې نکاح په خپل ختم سي کته وکاله ورکی ته پر مړی حساب وکاله کته ورکی ته پر مړی حساب د زنان ته حق ست چې د نکاح ځان خلاص کی د بل نکاح ځان خلاص نو چې ورک پر مړی حساب دی نو بیا به ته ما وجنه ولې او کوم وجنه نو خو هغه د لیکلي دي چې د قانون څخه بغیر ته د حق نه لري چې یا ما مړ کې یا ما وتړې یا یو ځای به د خلک یا د خبرې بندیز را باندې ولګي یا د جلسې د جلوس د لیک بندیز را باندې ولګي دا څنګه څه لري او دار ملګری باید چې په دا سر خلاص او کداغه سبا یو موقع راځي چې پر دا باندې ټینګار وکړي پر دې باندې ټینګ سي چې دا ماته قانون دا دغه حقوق راکړي دي ته د کوم خیر روان چې ته دا مجلس دا بڼه دغه نور کوونه د مذهب ازادي ست انسان ته د خپل مذهب وکي خپل مذهب په دې معنا ترویج وکي خپل مذهب څنګه د خوښ هغه ډول پریکټیس کی ها استخل ګوتې تاوان رس دا بندیز تقریبا پر هر انساني حق باندې ستا چې ته به د څنګه سړی ته تاوان رس
د څنګ سړی به نه پازه دا ستا همسایه به نه ځي خپل حق کوه انګریز دغه لیکي وایي نو عبرت چا دی د نارکي دغه و چې یاره دا انسان چې هر انسان نفسه کوي درته اجازه بله ورځ روان دي سړی دي لاسونه غورځي د لاسه د پزه ونښته دور کړل دا زما پزه نور تو تا نه ویلې چې انسان ته دا شي حق شته نو دور ته ویلې اوس ستا حق پر هغه ځای ختمیږي چې زما پزه شروع کېږي بس دغه بندیز پر هر انساني حق دا بندیز دی چې د بل وګړي پزه شروع کېږي دلته ستا حق ختم د بل د پیسې سره به پام کوې خپل د حق دفاع لکه دا څنګه چې ما وویل دا تا ته بالکل عین درکړي دي دا حقوق او د دې لارې در ښوولي دي هغه به بیا مخته مجلس کې وکړو د قانون مخ ته انسان برابر دی د انسان پاکستان پایین د رنګ نسل جنس د دې هیڅ ډسکریمینیشن د دې هیڅ پورت وکښته نشته که ته د ملک شهري ستا حقوق د قانون مخ ته برابر ها د زنانو د ماشومانو دپاره که ریاست غواړي دی څه نور قانونونه هم جوړوی سي چې د دوی ژوند څه نور په اسانه سي نور په دغه سي د خپل ژبې د کلتور د ترویج د پریزرویشن او پر مخ بیولو حق و هر پاکستاني وګړي ته شته یو بندیز پر هغې دا دی چې قامي ژبې ته به پریجوډیس نه کاز کېږي پریجوډیس معنا و هغه به نه په کمیږي نور د دوی خپل د ژبې ترویج د خپل ژبې د خپل کلچر ترویج د هغې پریزرویشن او د هغې پر مخ بیولو ګوادی هر رنګه حق لري هر رنګه دغه لري اوس عمران خان دغه آیین چې کوم ته دا حقوق راکړي دي دغه آیین بیا موږ ته لارې راکړي دي چې دا حقوق موږ څنګه اپلای کو یا سرکار دې ته څنګه مجبور کو چې دای موږ ته دا حقوق راکړي هغه موږ ته آیین راکړي د آرټیکل 199 لاندې ریټ جوریسډکشن ورته وایي د های کورټ چې ته های کورټ وښورې په دا حساب کې چې یاره زما فلانی حق خراب شوی دی تیرا پر ځای نو په هغې کې 5 مختلف ریټس دي یو ریټ دا وایي چې های کورټ دا حق لري چې یو چاته دا ډایرکشن ورکړي دا حکم ورکړي چې دا کار قانوني طور ستا فرض دی دا ته وکړه او یا دغسې کار سې راوګرځوي چې هغه د قانوني اختیار نه وي چې دی وکړي یو دا ریټ دی یو هیبیس کارپس دی هیبیس کارپس باندې ګرده دنیا متفقه ده چې دی عدالت د چا پر درخواست و هر چاته دا اډر ورکوی سي چې دا سړی ستا سره دی ستا په کسټډي کې دی دا جزما عدالت ته راغله هیبیس کارپس معنا بدن حاضر کړه کوم بدن چې ستا په کسټډي کې دی دا حاضر کړه هغه په دا ورکو خلکو کې په دا پلانا او په دې کې وخت عدالت لځي نو ستا سره د دې دغه لاره د هیبیس کارپس لاندې به ته پټیشن جمع کوې چې بابا د عمران دی زما شناخته و زما ورور و نن 5مه د شپږمه د ورک دی زما په خیال د پلاني سره دی دته ووایي چې دا سړی مال راوړي تاله دې راوړي مال دې نه راکړو په لاسه کې تاله عدالت کې دی پیش نو د هیبیس کارپس ریټ پټیشن دی ته های کورټ لتلای سي چې زما سړی ورک دی زما پر پلاني باندې شک دی دته وایي چې زما سړی ما ته راواله کې هغه که ریاستي اداره او یا که څه داسې پرایویټ پرسن چې په یو لاره یا په بله لاره زموږ خلک رواج شته څوک پورته که پلانه یې کړه نو دی دا حق لري چې د عدالت وښوري او عدالت به دغه اډر ورکوي عدالت پابند دی د دې بل دغه داسې دی ریټ چې ته د سرکاري وګړي څه دا پوښتنه کوی سي چې تا دا کار وکړي دا تا په کوم قانون وکړي ته دا کار وکړي دا په کوم قانون وکړي ته پر دا کرسۍ ناست یې ته په کوم اتھارټي په دا کرسۍ ناست ته جج یې ته چا لګولی ته کمیشنر یې ته چا لګولی یا که ته کمیشنر یې ته دا کار وکړي دا تا په کوم اتھارټي په کوم قانون دی په دې اکله باندې خو بیخي خلک د یو جج سره یا د یو بیوروکریټ سره کمیشنر سره ډي سي سره ای سي سره مثلا څوک دا جرأت خو نشي کولای دلته څوک ورته ووایي چې راته دا کار کړی دی د دې د آیین د کم شک مطابق کړی دی یا دا کار آییني دی که هم نه دی ګرسره آییني دی والا باندې خو بیخي زموږ معاشره ډېره دا خو زموږ بدمرغي ده موږ لکه څنګه چې ما مجلس ورته وکړي دا خبره یې موږ ته د کریمینل لا په اول لیکچر کې وکړه دلته نو موږ هم یو وار دوه د پولیسو ډنډو لاندې سوي
په اول دغه کې دا پوښتنه خبره راته وکړل چې که پولیس ونیولاست چې کم تور یې در باندې ولګوي دا ګرده ومنه. ما استاد پوښتنه وکړه، ما صرف ریمانډ و پلانول ریمانډ دا دې ته وایي لکه څنګه چې ما د خپل اول لیکچر مجلس دا ما د خپل اول لیکچر مجلس ته نو ریاست آئین تا ته قانون در کړی حق در کړی دی، بیا دغه قانون جوړ کړی دی چې هغه ته پر هغه لار روان سي نو ستا د حق د دې حفاظت سته. ها د اویرنس د خبرتیا کمی واقعي چوم سته. او اوس لکه څنګه چې ما درته وویل لکه دا دون مجلس وسو دا خبرې ګرځي هر وګړی د پاکستان په آئین کې په 2 ورق کې لیکلي په 2 ورق کې لیکلي دي او دی دا ویلی سي دی په دې ځان خبرولای سي او بیا که سبا خدای مکړي یو ځای داسې پیښه راشي دی د دې مجلس ورته کولی سي بابا دا خبرې په آئین کې لیکلي ته څه وایي. ها بدمرغي ده لکه څنګه چې ما وویل آئین او د پاکستان پارلمان هغه رنګ رول د انسان د حفاظت لپاره نه دی لوبولی چې کوم پکار هغه به انشاءالله د وخت سره برخوردار خان ستا زورور ګټور او معلوماتي خبرې روانې دي خو چونکې وخت پوره دی نو انشاءالله پر مخ باندې به بیا په دې هکله باندې نور پروګرامونه هم کوو. دا ډېر ژور سبجیکټ دی په دې کې مطلب چې تر څو ځې هغونې په دې کې مجلسونه شته نو انشاءالله چې هر وخت تاسې غږ وکړئ موږ موجود وي دا زموږ کار دی که تا ته نه کوو سبا په عدالت کې هم د هغه مجلس کوو نو تا ته به وکړو څه مسله. ډېره مننه کور ودان چې موږ ته وخت راکوي. ګرانو کتونکو هیله لرو چې تاسو به د پروګرام څخه خوند اخیستی او معلومات به حاصل کړي او ټولو ملګرو ته خواست کوو چې دا پروګرام پر مخ باندې سره شیر کړي چې ټول پښتانه ځوانان زموږ سپین ږیري ښځې په دې خبرې سي چې د پاکستان په آئین کې زموږ څه حقوق دي او نړیوالو ادارو انټرنیشنل چې کوم ارګنایزیشنز دي هغوی موږ ته څه حقوق راکړي دي لکه څنګه چې برخوردار خان ډېر داسې خبرې بیان کړي په آئین کې چې په هغه باندې واقعیتاً موږ زه هم او زموږ نور ملګري موږ ټول په دې نه وو خبر او ډېر ګټور معلومات یې د موږ سره شیر کړي او زموږ دا چې کومه مبارزه روانه ده د پښتنو یا قامي تحریک دی او موږ دعوه کوو چې زموږ دا مبارزه آئیني مبارزه ده پرامن مظاهره ده مبارزه ده نو په کار ده موږ په دې باندې خبر یو چې دا کم رایټس موږ غواړو دا د پاکستان په آئین کې موږ ته راکول سوي دي او دا په آئین کې موږ ورسره لیکلي دي او دا د دنیا نړیوالو قوتو د پاکستان سره او پاکستان د هغوی سره او موږ سره منلي دي نو په کار ده موږ د خپل آئین په چوکاټ کې خپله مبارزه جاري وساتو. ستاسو ډېره مننه کور مو ودان او دا پروګرام در سره شریک کړئ.